ملګرو سلامونه مې واخلي. ماجد مومند ما د یو سی پټ بابا 1 چیرمن حیات خان سره موجود حیات ماما سره ډېر زیاته مننه کوم. د حیات خان یو دوه درې مطالبې دي د حکومتي چارواکو نه چې هغه زر تر زره پوره شي، ځکه چې اول کال زما په خیلو حیات ماما دا ایرابو چې کوم په دې کې دا بوټي وخټې وي او ایرابو پول پول ډکو، نو به چې کله به په دې طرف باندې اوبه رالې نو بیا به اوبه د دې ایراب نه د کورونو طرف ته ورتلې او هغوی ته به غټ تکلیف و. خو دې پر روایت ماما کاغذونه جمع کړل خو هېڅ خبره رد عمل حکومت موږ ته څه ریلیف را نه کړ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر شوي کال کې د پی ټی آی حکومت لکه عمران خان حکومت د هغې په وجه باندې موږ لکه د دې درخواست ورکړو د هغه سر نه واله د 15 شپږو کلي چې کوم د زمون کامران شو شریف آباد هغه سر نو بیا هغه د ښه دپاره کامران والا لکه دې خوا سیباسن کلی بسم الله کامنی پاکستان کلی لکه دا سن ایریا چې زما سره ویسو هغې چې کوم دی نو په دې اوبو نه متاثر وو، د هغې ته ډېر ښه ریلیف میلاو شو. په روز کالې چې کوم بارانونو سیلابونو حالات اوس بیا شروع دي، د هغې په وجه زما حکومت ته بیا درخواست دی، بیا مې ورته خواست دی چې کم از کم د دې موږ سره مخنیوی وکړي. د ایراب ډېر اډک شوی دی، دلته د شپږ اتلس کلي دي دا د دې اوبو نه لاندې دي. کم از کم چې دې کې څومره ذهن وشي، دا غریبانان خلک دي، دا کمزوري خلک دي، بېوسه خلک دي، د هغې په وجه د چا کوټه ولوېږي، چا ته تکلیف ورسي، نو هغه زموږ غم دی. د ټولو مسلمانانو موږ ته یو غم یو تکلیف ښکاري. په مهرباني دې وشي دا کوم څه چې موږ مخکې کړي دي اوس دا بیا راډک شوي دي، د ټولې تخبې د ټولې علاقې اوبه په دې باندې دي. کم از کم چې د دې مخنیوی وشي. حکومت ته زما خصوصي درخواست دی، حافظ سعید صاحب شو، زموږ مشران چې کوم دي سی ډي سی صاحب شو، د هغې کې چې څومره عمله د اریګیشن والا ده نو کم از کم د دې مخنیوی وشي. والسلام. ملګرو د حیات ماما دا مطالبه ده چې کوم د ایراب دی دا مخکې راډک شو، اول که راډک شو نو دا اوبه به په دې پټي باندې ورتلې او زموږ چې دلته کوم غریبان کورونه دي هغوی ته به ډېر زیات غټ تکلیف و. نو حیات ماما دې پره بیا کاغذونه جمع کړل خو هېڅ مطالبه او دغه ونه شولو. نو حیات ماما او زما د حکومتي چارواکو ته خواست دی چې دې لپاره دې منظوري وکړي او چې د ایراب موږ دا کو بېرته سبا کړو، دوباره سبا کړو. تل خوشحاله آباد اوسئ.